ایماندارو ښې چارې. زموږ د نن ورځې خطیب په خټه عرب مې وریجې ګیره د لوړ آواز او د ژور شعور خاوند او لمن یې د علمي ملغلرو څخه ډکه وه. خپله خطبه یې په دې پوښتنه سره شروع کړله چې آیا دین اوږده ګیره، په تندي کې د سجدو نښې، په جب کې مسواک، په لاس کې تسبیح او په لمانځه کې جګې پنسې دي که دا د دین ظاهري بڼه ده. دین اخلاق دي، ایمان دی، باور دی، رښتینولي ده، عدالت دی، زغم دی، بل ته درناوی دی. که تاسو چیرې غواړئ چې د یو مسلمان شخصیت، کرکټر، رښتینې تقوا تاسو ځان ته معلومه کړئ، نو هغه یوازې په جوماتونو، خانقاګانو او په زیارتونو کې مه لټوئ. ډېر خلک به یې په لومړي صف کې به ناست وي، ښایسته ګیره به لري، حج به یې کړی، عمرې به یې کړي وي، خو همدغه مبارک سړي به د پلار په میراث کې خپله خور د میراث څخه محرومه کړي وي. په دویم صف کې به یو جناب ناست وي چې خپله لور او خور به یې په بدۍ کې ورکړي وي، د هغې ولور به یې اخیستی وي، په جب کې به یې اچولی وي. او په دریم صف کې بل څوک ناست وي چې د هغه خپل ماتحته خور یا لور یا بل څوک هغه به یې په کوچنیوالي کې بل چا ته جبرن نکاح کړي وي. آیا دا اخلاق دی او آیا دا د دین غوښتنې او سپارښتنې دي؟ دین د خپل ځان او د خپلو خواهشاتو کنټرول ته ویل کېږي، نه دا چې خپله اراده او خپل ځان په نورو ومنې. هغه څه چې ته کوې هغه ټول حق دی او هغه څه چې ستا مخالف کوي یا بل لوری کوي هغه ټول ناروا او باطل دي. دا دین نه دی. حضرت پیغمبر علیه السلام وایي که تاسو ته یو څوک راشي او د خپلوۍ غوښتنه درنه وکړي، نو که د هغه سړي د هغه ځوان دین او اخلاقو ستاسو رضایت حاصل که او تاسو په قانع شولئ، نو خپلوي ورسره وکړئ. دلته یې له دین سره دواړه اخلاق یاد کړل، مونځ، روژه، زکات او نور اعمال یې ورسره نیت کړي. بیا یې خپله خطبه په دې خبرې سره پای ته ورسوله چې ابوجهل مړ دی خو د جهل میراث لا هم ژوندی دی. او ویې ویل چې موږ ډېر عجیبه خلک یو، د سیند په غاړه مو کور دی، د تندې مرو او کروندې مو په للمې بدلې شولې، خو هلته د استسقا لمونځ کوو او اسمانونو ته مو لاسونه لپه نیولي دي چې ربه په شیبو شیبو باران وکړي. مینه او مننه، ملکزی. الله مې د زاړه ایمان ته خیر کړي.